کندهار کې د انځرو سرای کې اورلګېدنې 50 میلیونه افغانۍ زیان اړولی. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. کندهار کې ځایي مسؤلین وایي د دغه ولایت صنعتي پارک اړوند د انځرو په سرای کې تېره ورځ اورلګېدلې چې له امله یې 50 میلیونه افغانۍ زیان اوښتی دی. د دغه سرای مسؤل حاجي حافظ پژواک خبري اژانس ته وویل دغه اورلګېدنه تېره ورځ مازدیګر ناوخته هغه مهال رامنځته شوه چې په سرای کې لسګونه کسان د وچو انځرو په بسته بندۍ بوخت وو. هغه د اورلګېدنې لامل د پروسس ماشین بولي. وایي تر 50 میلیونه افغانۍ پورې تاوان رسېدلی، ځکه دلته پراته انځر ټول خراب شوي او د صادرېدو وړ نه دي. د کندهار د وچې میوې د اتحادیې مرستیال حاجي بسم الله نوري وویل دوی په وار له مسؤلینو غوښتنه کړې چې په صنعتي پارک کې د اطفایي یو مرکز جوړ کړي، ځکه فابریکې د وچې میوې سرایونه او نور کارځایونه هر وخت د اور له خطر سره مخ کېږي. هغه وایي که څه هم تېره ورځ اطفایه د دغه اور د مهار لپاره په چټکۍ سره له ښاره راورسېده، خو که چیرې په صنعتي پارک کې اطفایه وی نو ډېر کم زیان به اوښتی وي. نوري غوښتنه کوي چې د زیانمنو شویو سوداګرو سره هم باید دولت مرسته وکړي، ځکه دغه سوداګر دولت ته مالیه ورکوي او سلګونه کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده. د انځرو د بستهبندۍ یو کارکوونکي احمدشاه هم له حکومته غواړي چې د داسې پیښو مخنیوي لپاره په صنعتي پارک کې ډېر امکانات برابر کړي. د کندهار د صنعت او قانون خونې رئیس سید سرور اماني وایي په صنعتي پارک کې د اطفایي لپاره یو مرکز منظور شوی، ځمکه ټاکل شوې، خو تعمیراتي او نورې چارې یې پاتې دي. هغه وایي د اطفایي مرکزونو زیاتوالي په اړه زموږ غوښتنه له پخوا څخه وه، خو اوس د کورنیو چارو وزارت په پلان کې لري چې په کندهار کې 3 نور مرکزونه جوړ کړي. یو مرکز په صنعتي پارک کې وي او له دې سره به د اورلګېدلو مهار په چټک ډول ترسره شي. د یادونې وړ له تېر کال هم په اتلې میاشت کې د صنعتي پارک د وچې میوې په یو سرای کې د اورلګېدنې له امله $600,000 زیان اوښتی و.